بلوڅ که د یو قوم په معنا موږ ورته وګورو، بلوڅ یو قوم جوړ شوی دی، خو بدبختانه زموږ پښتانه را تر اوسه پورې یو قوم نه دی جوړ شوی. زموږ خو ټول وطن ایدرس سو، ټول وطن زموږ د کونډو د یتیمانو ډک سو، زموږ وطن د اور په لمبو کې وسوځل. و څه درته ښکاري د بلوچ هغه لوبغاړي بدل دي، لوبه بیا هغه ده. د بلوچانو په دې وروستیو بریدونو باندې کار دا دی چې زموږ قام په شعوري توګه د دې جاج واخلي، په دې باندې پوه شي چې د دې به زموږ پر وطن باندې کم اثرات وي. نو موږ په کار دا دی چې یو داسې لاره بیا انتخاب کړو چې په هغه کې زموږ د وطن ګټه وي. چې کوم زموږ اطلاعات دي چې د دې ملک آرمي چیف یعنی د فوج مشر چې دی هغه په خپله داسې یو خبره کړې وه چې منظور پښتون باید نور له منځه یوړل سي. نو بیا زموږ هغه تنظیم داسې یو فیصله وکړله د اختره وروسته به انشاءالله پښتون ژغورنې غورځنګ خپل یو نوی لایعمل دغه کام ته ږدي او خپل پر دغه نوي لایعمل باندې به خپل کار روانوي. سلامونه. په داسې حال کې چې د بلوچ بیلتون غوښتونکو د بېساري فعالیت او مبارزې له امله پاکستان له خورا نازکو سیاسي، اقتصادي او نظامي حالاتو تېرېدونکی دی. او له ډېرو پاکستاني سیاستوالو سره د هغه هیواد د پاشل کېدو یا ټوټه کېدو ویره پیدا کړې. د ډېرو پښتنو سترګې اوس د پښتنو ګوندونو او تحریکونو ته دي چې راتلونکي ته څه پلان او پروګرام لري. په دوی کې تر ټولو مخکښ ولسي حرکت د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې په دې وروستیو کې شور او غږ یو څه کم شوی دی. پر همدې مسلې باندې بحث کوو او داسې حال ته د پښتنو راتلونکی او د غورځنګ راتلونکی به څنګه وي او د دغو وروستیو پرمختیاو تاثیرات پر پښتنو کیدای شي څه وي. میلمه مې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د بلوچستان ایالتي مشر نور باچا صاحب دی. باچا صاحب ښه راغلاست. په پیل کې که د غورځنګ په وضعیت راته وغږیږي، اوس په څه حال کې ده؟ ډیره مننه ستاسو او ستاسو د چینل چې تاسو موږ ته دا موقع راکړه چې موږ خپل غږ د کتونکو سره شریک کړو. تاسو ته معلومه ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په 11 اکتوبر د خیبر پښتونخوا په تاریخي خیبر کې یو لویه د پښتنو قامي جرګه راوغوښتله چې د دې دپاره موږ تقریبا 3 میاشتې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې او تقریبا په دې وطن کې چې چیرته هم پښتانه اوسیږي، پښتانه میشت دي، که هغه د هر مکتبه فکر دي، که هغه د سیاسي ګوندو خلک ول، که هغه داسې کاروباري خلک ول، که هغه وکیلان ول، که ډاکټران ول، که داسې صحافیان ول، یعنی داسې چې د ژوند د هر مکتبه فکر خلکو ته موږ ځان ورسوئ، هغه ټول خلکو ته موږ دعوت ورکوي. زموږ یو کوشش هم دا و، خواهش مې هم دا و چې دغه ټول قام، دغه ټول ملت سره پر یو ځای کو، پر یو ځای کښېنوو او بیا چې دغه قام سره په تیر وختو کې څه سوي دي یا اوس څه ورسره روان دي، دغه ټوله ډیټا د یو ریکارډ په توګه د دوی مخ ته کښېږدو او بیا دوی ته دا اختیار ورکو چې دوی اوس یو پریکړه وکړي چې دغه قوم، دغه ملت یا د خپل وطن اوس څنګه ژغورلی سو. نو موږ هغه خپلې هڅې وکړې، تر هر حده پورې ولاړو، د هر پښتانه کور ته ولاړو، د هر پښتانه دروازه موږ وټکوله د 11 اکتوبر د دې جرګې دپاره. که څه هم په دې کې ریاست موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړې، موږ یې دا جرګې ته نه پرېښولو، خو بهرحال موږ پکې بریالي سو. موږ دا جرګه وکړه او 3 ورځې دغه جرګه وچلېدله چې په دې کې موږ د دې قام سره چې څومره هم په تاریخ کې کم ظلمونه سوي دي، یعنې زموږ څومره شهدا سوي دي، زموږ څومره زخمیان سوي دي، دلته زموږ په دې وطن کې څومره میسینګ پرسن چې موږ ورته وایو چې ژوندي ورک انسانان، د دې ډیټا موږ راټوله کړې وه او دلته څومره چاودنې سوي دي، د دې ډیټا موږ راټوله کړې وه. زموږ د وطن څومره وسایل دي چې پر هغه باندې پنجاب قابضه دی، د دې ټول ریکارډ موږ را ایستلی وو او دا موږ هلته په سکرین باندې په یو غټ تلویزیون باندې دغه ټول قام ته دا شان کښېښول چې دغه له موږ سره سوي دي. موږ دومره انسانان وژل سوي دي، دومره مو مشران وژل سوي دي، دومره مو سیاسي مشران وژل سوي دي، دومره مو وکیلان وژل سوي دي، دومره ډاکټران وژل سوي دي. دغه ټولې ستونزې دا موږ قام ته کښېښولې. بیا په اخرینی ورځ باندې د دغه جرګې دغه طریقه کار مطابق موږ د ټولو ولسوالیانو خلکو ته
دغه اختیار ورکړي چې تاسو د هرې ولسوالۍ څخه چې څومره خلک راغلي یاست په خپله خوښه باندې یو نماینده تاسو وټاکئ نور چې باچا هغه به د صاحب دې جرګې بخښنه ممبر غواړم جوړیږي چې بیا به پریکړې وکړي. همداسې د هر سیاسي ګوند څخه موږ یو نفر راواخلئ دغه سیاسي ګوند په خوښه چې دا تقریبا شاوخوا 80 کسان جوړ سول، یوه 80 کسیزه کمیټۍ جوړه سوه چې یعنې دغه د جرګې کوم وخت پریکړې اعلان سولې په دې کې 80 کسیزه کمیټۍ وله چې په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه څخه یوازې مشر منظور احمد پښتون و. نور په دې کې د پښتونخوا وطن د ټولو سیاسي ګوندو یو نماینده و چې هغه ټول سیاسي ګوندونه تاسو یې پیژنئ چې د ډېره وخته څخه سیاست کوي. همداسې د هرې ولسوالۍ څخه چې څومره خلک راغلي ول د هغه ولسوالۍ خلکو په خپله خوښه باندې موږ ته یو نماینده راکړی و چې دا ټوټل 80 کسان د یو کمیټۍ جوړه سوه، دغه پریکړې دوی وکړې. نو بیا په دې کې 2 میاشتې وخت و. د دغه 2 میاشتې وخت وروسته به بیا دغه 80 کسیزه کمیټۍ یو ځای کښېنستله، نو دوی به بیا یو نوی لایعمل نوی پلان چې دوی هغه به دغه کام ته ورکوي چې تر څو دغه د جرګې پریکړې په دې ریاست باندې ومني یا د دې دپاره داسې یو مزاحمتي شکل اختیار کړي چې هغه ریاست مجبور کړي چې دغه جرګې پریکړې ومني. خو د بده مرغه به موږ دا خبره وکړو چې دغه څومره سیاسي ګوندو چې موږ ته یو نماینده راکړی و دغه جرګې دپاره هغه بیا د دې څه پرشا سول، هغه د دې څه انکاریان سول. همداسې د ډیرو ولسوالیانو دغه نمایندګان چې هغه ولسوالۍ موږ ته راکړي ول هغه بیا پرشا سول. ولې اوس دا دلیل یې څه ولې موږ نه پوهیږو چې آیا دوی د ریاست لخوا پریشرایز ول، په دباو کې راغلل، دوی دغه ګام واخیستو چې پرشا سول یا بل څه داسې مشکلات ول. نو تاسو ته څه وایي؟ تاسو ورسره تعقیبوئ؟ څه درته وایي؟ ځواب یې څه ده؟ موږ په بار باندې رابطې ورسره کړي دي. بیا موږ د دې میټینګ راغوښتي دي چې تاسو راسئ سره کښېنئ دغه 80 کسیزه کمیټۍ پر دې شانو باندې غور او فکر وکړئ او دغه پریکړې هم دوی په خپله کړي دي. موږ اوله ورځ دغه ټول کام ته دا شی واضح کړی و چې موږ یوازې په دې کې منتظمین یو، موږ یوازې دغه د میلمنو خدمت به کوو، د دوی د هر څه بندوبست به کوو. نور موږ دغه ټول اختیار دوی ته ورکوي چې تاسو پریکړې وکړئ او دا ټولې د دوی پریکړې ولې چې مشر منظور احمد پښتون اعلان کړی د خیبر جرګې پر سټیج باندې. خو بیا دوی د هغه خپلو پریکړو څه چې دوی کړي وې دوی له هغه څه پر شا سول. اوس لازمي خبره ده یا خو به د ریاست لخوا فشار وي، پریشر به وي، دوی به د هغه په وینا باندې دغه کار کړی وي یا به نورې داسې ستونزې وي. خو البته دا وخت دغه خبره ټوله پښتون ژغورنې غورځنګ ته ولاړه ده او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ دغه د جرګې څخه 3-4 ورځې مخکې ریاست پر دې باندې بندیزم ولګوو، هغه زموږ ټولو اکټیویټیانو باندې بندیز ولګوو. خو موږ د دې باوجود هم غلي نه یو، موږ اوس هم لګیا یو، موږ په دې پوهیږو چې دغه خبره موږ ته ولاړه ده، نو لہذا برته به موږ خپل هغه مزاحمت چې څنګه موږ پخوا کوي بلکې تر هغه به موږ تیز کوو چې تر څو دغه غوښتنې یا دغه د پښتانه کام ټول آئینی مطالبات موږ په دې ریاست منلي نه وي. نو لازمي خبره ده دغسې خو نسو کښېنستلی، ولې چې زموږ ملګرو په دې لاره کې خپل سرونه وشیندل، قربانۍ یې ورکړلې. نو د هغه خپلو ملګرو قربانۍ موږ یوازې داسې نسو پرېښولی. نور باچا صاحب تاسو یعنې که لږ په تفصیل سره او په جزئیاتو سره وغږیږو، تاسو منئ چې د جرګې یوه پریکړه هم نه ده منل سوې، همداسې ده؟ بلې تر اوسه پورې دوی پر یوه پریکړه باندې هم عمل نه دی کړی. او تاسو وایئ چې دویم قدم د موږ دا ده چې تاسو په خپلو کې د غورځنګ مشرانو رهبري شورا دا پریکړه کړې یا دا تصمیم ونیولی ده چې بیرته به مزاحمتي هغه ته ورځئ، مزاحمت به بیا شروع کوئ، ولسي مزاحمت، لکه تاسو وایئ تر پخوا نه به دا ورې قوي کوو. نو په تاسو باندې خو پاکستان رسمي بندیز لګولی ده د ستاسو په فعالیتونو باندې، اجازه درکوي چې هغه کارونه وکوئ؟ یقینا بندیز دوی لګولی دی، بلکې بندیز یوازې زموږ پر تحریک باندې یعنی پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې نه دی لګولی. زموږ چې کوم ملګري دي، که هغه زموږ د سند ایالت ملګري دي، که دلته د بلوچستان ایالت ملګري دي، او که د خیبر پښتونخوا ایالت ملګري دي، د دې ټولو پر مشرتابه باندې یعنی چې چیرې زموږ ذمهواره ملګري دي پر دې ټولو یې هم بندیز لګولی دی. په دې کې دغه یو 4th شیډول ورته وایي، دغه یې زموږ پر ملګرو باندې لګولی دی چې تقریبا دا وخت هم زموږ تر 4.5 سوه زیات ملګري زموږ په 4th شیډول کې دي.
یعنی دا فورس شیډول ته زموږ نومان اچولي دي، موږ په خپل ترهګر ډیکلیئر کړي یو چې تاسو ترهګر یاست. اوس دا بیا بیل حقیقت دی چې موږ دغه وکاله مبارزه کړې ده. په دا وکاله مبارزه کې دوی دا نشي ثابتولای چې موږ یو بلب مات کړی وي، موږ یو ګلدانۍ ماته کړې وي، موږ یا یو داسې چاته تاوان رسولی. موږ ډیر په پرامنه طریقه باندې دغه خپل مبارزه کړې ده او خپل غوښتنې مو د دې ریاست هر ادارې ته ایښي دي چې دا زموږ غوښتنې دي، په کار دی چې تاسو دا ومنئ. خو د دې فورث شیډول په وجه باندې موږ د دې ریاست دا ټیم د هر څه محروم یو، یعنی زموږ شریعت ختم کړی دی. دغه د موبایل سیم کارتونه چې موږ خپل موبایل ته اچولي دي د یو چا سره ټلیفون کوو، دا هم پر موږ باندې بند کړي دي. د بینک اکاونټونه هغه خو موږ لرو هم نه، خو بهرحال چې هغه د کومو ملګرو غوي هغه هم بند کړي دي. داسې دغه د ایزي پیسې اکاونټ نور دلته چې څومره یعنی وسایل دي دا ټول بند کړي دي. خو دا بندیزونه اول ځل نه دي، دا چې دغه تیر وکاله موږ تیر کړي دي په دا مبارزه کې، دا بندیزونه په هغه وخت کې مول یعنی په دې بندیزونو کې تاسو شامل یاستئ، مشر منظور پښتون هم شامل ده، لکه ترین صاحب او ننګیال صاحب او د تحریک څه مشران دي، د دې ټولو نمونه پکې دي. بلې زموږ د ټولو نمونه پکې دي، بلکې زموږ نور څومره زمواره چې دي تقریبا 4.5 شاوخوا زموږ ملګري دي چې د هغه نمونه دغه د بندیز ولسټو ته راجولې دي. اوس تاسو سلیوزي نه بل ځای ته ځئ، اوس مثلا تاسو غواړئ د تاسو ملګري له کراچۍ نه راځي کویټې ته، له کویټې ځئ پېښور ته، له پېښوره کویټې ته ځئ، یا د پاکستان دننه نورو علاقو ته ځئ، یا په خیبر پښتونخوا کې ګرځئ، بلوچستان ایالت کې اخوا دېخوا په چېرته هم چې پولیس ونیسي یعنی نیولی هم سي، نور هر چېرته چې پولیس مو ودرېږي نیولی هم سي، څنګه دا خوځښت کوئ؟ څه کوئ؟ نو څرنګه یې کوئ؟ یقینا پر دې باندې ډیر زیات بندیزونه شته. دا اوس علي وزیر چې زموږ د تحریک یو ډیر مهم غړی دی چې په دغه تیرو 2 کالو کې تقریبا 4 کاله د په زندان کې تیر کړي دي، دا وخت هم په زندان کې دی. دلته د بلوچستان ایالت د حب چوکۍ ولسوالۍ ته راوړی وو چې هلته موږ د دې ځای ورغلي وو د سر د لیدو دپاره، نو هم یې دلته پر موږ باندې پارچې کړي وي چې تاسو ولې هلته تللي یاست. یعنی زموږ پر سفر باندې هم، پر تګ او راتګ باندې هم بندیز دی چې تاسو نه سئ تللی. خو البته موږ د دوی دغه ټولې غیر قانوني پریکړې چې دوی کړي دي یا دغه غیر قانوني بندیزونه چې پر موږ لګولي دي، موږ دا رد کړي دي د اولې ورځې سره. موږ دا ورته ویلي دي چې موږ دا نه منو، که تاسو هر څه هم کوئ موږ به خپل دغه مزاحمت داسې پر مخ باندې وړو، د خپل ولس خبره، د خپل قام د حقوق خبره، په خپل وطن کې د امن خبره، په خپل وطن کې د ریاستي ترهګرۍ مخالفت، دا به موږ په ډاګه کوو. د دې دپاره که تاسو پر موږ باندې بندیزونه لګوئ، پر موږ باندې د غدارۍ ټپې وهئ، پر موږ باندې د ایجنټانو ټپې وهئ، هر څه چې وهئ، خو البته موږ به دا خپله مبارزه کوو. خو په دې کې دا یوه خبره موږ هر وخت دوی ته کړې ده چې تاسو څومره هم الزامونه پر موږ لګولي دي په دا تیرو 2 کالو کې، خو که چیرې تاسو په خپل ځان کې دا توان لرئ چې واقعي دا خپل الزامونه تاسو ثابتولی سئ، نو راسئ دغه د دې ملک میډیا چینلان چې دي چې دا ټول یرغمال دي، دا ټول د ریاست یرغمال کړي دي. دغه د پاکستان میډیا چینلان د ریاست بالخصوص د دې پاکستانی فوج د جرنیلانو د حکم بغیر دوی یوه خبره هم نسی کولی. نو موږ دا ورته وایو چې تاسو دغه خپل د میډیا چینلانو ته دغه اجازت ورکړي، هغه د موږ هم راوغواړي، بیا د بل طرف ته د پاکستان د فوج جرنیلان هم راوغواړي. موږ به پر دا میډیا د دې ټولې نړۍ تر مخه مخامخ سره کښینو. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ چې په وکاله کې کومه خبره کړې ده چې تاسو زموږ وطن ته څومره ترهګرۍ راوړي دي، تاسو زموږ څومره پښتانه افغانان په شهادت رسولي دي، تاسو زموږ څومره ژوندي انسانان ورک کړي دي، تاسو زموږ په وطن کې دلته څومره ډالري جنګونه کړي دي، زموږ څومره وسایل مو نیولي دي، موږ دا ټولې په ثبوت رسولی شو. که چیرې موږ دا خبرې په ثبوت نه ورسولې، موږ د ټولې نړۍ تر مخ اعلان ورته کوو چې پر هر 400 موږ راځړوئ، زموږ سرونه تاسو ته حاضر دي. خو البته که مو پر تاسو باندې دا ثابته کړې چې دغه ټولو لایعملو شاته د پاکستان فوج دی، د پاکستان جاسوسي ادارې دي او دا د پاکستان غلطي پالیسیانې دي، نو بیا به تاسو د افغان ملت څخه معافي اخلئ او د نن بعد به دا ضمانت ورکوي د ټولې دنیا په مخ کې چې موږ آینده دا کار نه کوو او چې کوم تیر ظلمونه مو کړي دي د هغه حساب راوړي. خو دا دوی نه کوي. اوس د اکتوبر له 11 را په دې خوا موږ به خپله مبارزه داسې کوو.
صحیح د اکتوبر له 11 را په دې خوا ستاسو دا 400 ملګري چې نیول سوي دي له دغه نه دې خوا ته کسان هم پکې شامل دي، یعنې د اکتوبر له 14 را دې خوا چې جرګه پای ته ورسېدله، له هغه وروسته ستاسو داسې مشهور کسان ملګري نیولي دي؟ بله ډیر زیات ملګري نیولي دي. یعنی دا وخت زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی حاجي عبدالصمد دا د جرګې راوروسته ونیولو په بنو کې بیا د افسوس خبره څه ده، اوس تا زموږ یو ملګری ونیوی عدالت ته وړاندې که چې کوم الزامونه تا لګولي دي خپل ته پر ثابته که هغه نشي ثابتولی، بیا د افسوس خبره دا ده چې پر هغه باندې د چرسو د منشیاتو مقدمات جوړ کړي دي، د ترهګرۍ مقدمات یې جوړ کړي دي. یعنی دا بیخي انسان حیران پاتې سي چې یو سړی دلته اوس براشو د همدې حاجي صمد خان او د وطن خبره کوي، د امن خبره کوي، پر هغه باندې د منشیاتو مقدمات جوړ کړي دي. همداسې بل زموږ ملګری چې د خیبر جرګې منتظم وو، یعنی دغه ټول جرګې ته ځای دوی ورکوي، ملک نصیر کوکي خیل چې د افریدي کام ډیر ستر مشر دی دا یې نیولی دي د درواغو په مقدمو کې، همداسې د منشیاتو مقدمې جوړې کړي دي. زموږ د کراچي ملګری نیولی دی حکیار مسعود، داسې زموږ د خیبر پښتونخوا ډیر زیات ملګري دي. نو دا ټول دا وخت هم په زندانو کې دي او دغه جرګې راوروسته دا خلک نیولي دي، لا داسې د نورو ملګرو د نیولو هڅې هم روانې دي. ښه اوس وړاندې تاسو د علي وزیر خبره وکړله، څو ورځې مخکې د هغه ضمانت وڅو، خو په یو بله مقدمه کې او په یو بله دوسیه کې دی ونیو. تاسو څو وخته مخکې یوه غونډه هم کړې وه په چې د ده د راخوشي کولو دپاره یو کمپاین وچلوو، ولې راخوشي نه سو. څه روان دي؟ مشخص د علي وزیر په اړه راته وغږېږئ، بیا د حاجي صمد خان او د ملک نصیر کوکي خیل د دوی کیسه چېرته رسېدلې ده؟ د خلاصولو کوم څرک یې لګېږي که نه؟ داسې دی چې اوس ګوره یو خو د دې ریاست خپل قانون دی، آئین دی چې دوی جوړ کړی دی. که چیرې موږ په هغه کې خبره وکړو نو په هغه آئین کې خو د دوی د نیولو بیخي جواز نه جوړېږي چې دوی یې ونیسي. ولې چې دې خلکو کوم داسې جرم نه دی کړی چې ته ونیسې بندیان یې کړې. دې خلکو د امن خبره کړې ده، د ترهګرۍ مخالفت یې کړی دی، د مظلومیت خبره یې کړې ده، د مظلومانو ملګرتیا یې کړې ده. دلته په خپل وطن کې د شهیدانو پوښتنه کړې ده چې دغه ولې شهیدان سول، چا شهیدان کړل. دلته د ورکو خلکو پوښتنه یې کړې ده چې دا باید ښکاره سي، دا باید پیدا سي. اوس که چیرې دلته یو آئین وي، یو قانون وي، نو دا خلک باید تر ټولو ستر خلک وبلل سي، دې ته یو میډلان ور په غاړه سي چې مطلب هغه په نن 21مه صدۍ کې داسې پر امن خبرې کوي. خو دلته د آئین خبره نسته، دلته د فوجانو زورواکي ده، دلته د پاکستان ټول نظام د پاکستان فوج تر خپل پښو لاندې کړی دی. نو دوی په زندانو کې دي. خو بیا زه دا یو خبره کوم چې تاسو یې هم واورئ او تاسو دغه چینل د لارې ټول نړۍ واوري یا ټول دلته انسان دوست امن دوست خلک یې واوري. علي وزیر د جرګې نه مخکې په اسلام آباد کې ونیو. په اسلام آباد کې یو موټر سایکل والا راځي، د علي وزیر د گاډي سره ټکر کوي. کسور هم د هغه موټر سایکل والا دی، چونکې هلته ټولې کیمرې لګېدلې دي، د هغو ریکارډینګ پروت دی. خو علي وزیر د انسانیت په خاطر هغه کس رااخلي، تر روغتونه پورې رسوي چې د هغه هلته چیک اپ وسي، علاج یې وسي. دوی هلته روغتون ته راځي، علي وزیر د هغه ځای څه نیسي. بیا پر علي وزیر باندې درې د درواغو پرچې کوي چې په هغه کې یو د منشیاتو پرچه وي، یو د ترهګرۍ پرچه وي، په یو کې دا دوی وایي چې مطلب د علي وزیر خلک رالل پر موږ یې برید وکړي. درې سره د درواغو مقدمې. په هغه کې موږ د عدالت د لارې علي وزیر ته ضمانت راخلو چې عدالت دا فیصله وکړله چې په ضمانت یې دا رعایت شي. خو د هغه وروسته دی نه لکوي. د ټول پنجاب په ټولو ولسوالیانو کې د 3 MPO چې د فرنګي د وخت راپاته یو قانون دی، په دغه مقدمه کې په ټول پنجاب کې علي وزیر 4 میاشتې بندي کړو. بیا د 4 میاشتو بعد راوړو د بلوچستان هب چوکۍ ولسوالۍ ته. دا د هب چوکۍ د ولسوالۍ په کومه مقدمه کې چې علي وزیر ونیوی، دا داسې د درواغو یو مقدمه ده چې کوم وخت تیر ځل علي وزیر 6 میاشتې د کراچي په زندان کې وو، په هغه وختو کې دوی دغه پرچه کړې وه. نو اوس په هغه پرچه کې علي وزیر ونیو. بیا موږ د هغه زندان ټول ریکارډ راوېستی، عدالت ته موږ جج ته کښېښوی چې دا پرچه په کوم تاریخ سوې ده. په دا تاریخ کې علي وزیر د کراچي په زندان کې دی. علي وزیر دلته شتون نه لري. بیا څنګه په دا مقدمه کې تاسو علي وزیر بندي کوئ؟ خو د هغه باوجود
هغه جج بیچاره چې و هغه بې اختیاره و، ولې هغه د جرنیلانو د کرنلانو یو میسج ته په انتظار و چې ترڅو هغه میسج راکي بیا به دغه فیصله کوله. خو د دې باوجوده موږ په عدالت کې علي وزیر ته ضمانت واخیستی چې عدالت دا فیصله وکړه چې علي وزیر دی په ضمانت باندې رها سي. خو د هغه راباندې بیا د بل د 3 ام پی یو مقدمه جوړ کړله. موږ هغه 3 ام پی یو د کوټي په عدالت کې چیلنج کړله، خو بیا چې موږ خبرېدلو پر 5 جنوري باندې چې علي وزیر هلته د اپچوکي په زندان کې دوی پر 1 تاریخ باندې چې د جنوري د اول میاشتې 1 تاریخ یو پارچه کړی ده چې علي وزیر په زندان کې د یو عسکر سره اصله واخیستله او بیا یې دلته پر دغه نورو عسکرو باندې ډزې کړي دي. دغه د درواغو مقدمه یې جوړه کړه. بیا یعنی تر ټولو هغه د شرم خبره څه ده، پر دغه 1 تاریخ باندې په دغه ورځ باندې چې یو پرچه دلته په اپچوکي کې پر علي وزیر سوی ده، بل پرچه په سکر کې د سین ایالت یو ولسوالۍ ده هلته پر علي وزیر باندې کړي ده، او په هغه کې بیا دا لیکلي دي چې دلته پر یو چوک باندې علي وزیر یو جلسې ته تقریر کوو او د پاکستان د ادارو خلاف غږېدو. اوس خبره دا ده چې د اپچوکي او د سند دغه سکر ولسوالۍ ترمنځ 5.5 کیلومتره لار ده او په یو ورځ باندې دواړې پرچې سوي دي. اوس نو موږ کومه یو ومنو چې دلته دغه د اپچوکي خلکو لیکلي دي چې علي وزیر دلته اصله واخیستله او پر خلکو باندې ډزې وکړي، که هغه ورسره ومنو چې په سکر کې دوی وایي چې علي وزیر تقریر کوي، نو دا ټولې د دوی دغسې د درواغو شرمناکه مقدمات دي چې دغه جوړې کړي دي. همداسې حاجي عبدالصمد چې زموږ د بنو ډېر تکړه ملګری دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړی دی، دغه د جرګې راوروسته نیولی دی. شاوخوا تر 100 زندانو زیاتې په دا 2 میاشتو دي چې 2 میاشتې کېږي دی تر 100 زندانو زیات هلته بیولی دی. 15 ورځې په یو زندان کې بند کی په یو مقدمه کې، بیا چې موږ د عدالت هغه مقدمه وګټو بیا 15 ورځې بعد بلې ولسوالۍ ته وړي، بیا 15 ورځې بعد بلې ولسوالۍ ته وړي. نو دغه د دوی کهانیانې دي. داسې د دې جرګې منتظم زموږ ډېر تکړه ملګری ملک نصیر کوکیخیل هغه باندې داسې د درواغو مقدمات جوړ کړي دي، د جرګې راوروسته یې نیولی دی، هم تر اوسه په زندان کې دی. داسې زموږ د کراچي نور ملګري دي، داسې د خیبر پښتونخوا نور ملګري دي. نو د دوی ټول مقدمات هغه داسې د درواغو مقدمات دي چې هغه دوی په عدالت کې نسی دفاع کولای. نو زموږ دغه مبارزه د مزاحمت روان وي. موږ به د خپلو ملګرو د راخلاصون دپاره قانوني جنګ هم روان ساتو، هلته به د قانون د لارې هم ورسره جنګیږو. البته نور خپل مزاحمتي لاره چې ده هغه به هم داسې ودانه ساتو. هغه که بیا غونډې ولې، که هغه بیا احتجاجونه ول، که جلسې وې، که مظاهرې ولې، دا لاره به هم دغسې ودانه ورسره ساتو. دغه خپل مزاحمت به هم دغسې دوامداره ساتو. نه تاسو د خپل منځو کې دا هغه څنګه کوئ؟ نه د ټیټېدلو اراده لرو، نه دا ټیټولی نشو. د خپل منځو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران لکه مثلا تاسو منظور پښتون سره تماس شته، ناستې ورسره کوئ، تګ راتګ شته نشته، که ټول په خپلو ځایونو کې په انټرنیټ سره وصلي، څنګه ناستې کوئ، څنګه د مشورې کوئ، غونډې کوئ، د فیصلې کوئ؟ داسې دی چې ډېر په مشکله باندې زموږ رابطه سره کېږي، چونکې د دغه جرګې وروسته دوی منظور پښتون ته هم ډېر حالات مشکله کړي دي، ډېر سخت حالات یې ورته جوړه کړي دي. چې کوم وخت دغه جرګه کېدله موږ د جرګې په تیاریانو باندې بوخت وو. 2 ځله د دې ریاست لخوا داسې یو حرکت وسو چې د دوی پلان دا و چې منظور پښتون له منځه یوسي یا داسې یو حرکت وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي په یو صورت باندې. خو زموږ ملګرو په خپل همت باندې هغه د دوی هغه پالیسیانې یعنی د دوی هغه پلان ناکامه کوي. بیا د جرګې وروسته چې کوم زموږ اطلاعات دي چې د دې ملک آرمی چیف یعنی د فوج مشر چې دی هغه په خپله داسې یو خبره کړې وه چې منظور پښتون باید نور له منځه یوړل سي. نو بیا زموږ هغه تنظیم داسې یو فیصله وکړله چې بلاله په دغه اوسني وختو کې په کار دا دی چې منظور پښتون موږ داسې ولس ته نه راوباسو یا داسې سریعام لکه پخوا چې د کمې غونډې کولې، نو لږ احتیاط باید وسي. نو منظور پښتون د دغه تنظیم د پریکړې په مطابق دا وخت لږ داسې خوندي موږ ساتلی دی چې څنګه هم حالات لږ بهتره کېږي
نو ان شاء الله بیا به زموږ تنظیم بیا کوشش کوي چې موږ سره کښینو یو نوی لایعمل جوړ کړو. بیا به منظور پښتون او سره زموږ ټول ملګري برته راځي هم خپل دغه مزاحمتي لاره به همداسې ودانه ساتو لکه څنګه چې دغه 7 کالو څخه موږ ودانه ساتلې ده. صحیح. او یو لوی انتقاد هم په دې وروستیو کې همدا کېږي چې مشکلات هر ځای دوی جوړ کړي دي، خو یو لوی انتقاد هم دا کېږي ځکه تاسو په دې وروستیو کلونو کې ډېر فعال وئ، ډېر شور مو جوړ کړی و، ډېر مزاحمت مو جوړ کړی و، د خیبر د جرګې په څېر مو لویې لویې غونډې کولې. په دې وروستیو 5 میاشتو کې داسې څه نه لیدل کېدل او دلایل یې دغه اوس تاسو ذکر کړل چې په تحریک باندې یا په غورځنګ باندې مو رسمي بندیز لګېدلی او د ترهګرو په لیست کې اچولی دا، او نه یوازې غورځنګ د ټول غړي یا مشران اکثریت دی په دې تور لیست کې اچولی دي یا د ترهګرو په دې لیست کې اچولی دي او په هر یو باندې جدا جدا دوسیې لري یا د نیولو په لټه کې دي. تاسو وایئ چې دا عوامل دي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ داسې لوی څه نه دي ترسره کړي. یو 2 غونډې وسولې خو ډېر څه نه، او مشر منظور پښتون هم تاسو وایئ چې هغه ته تهدید متوجه ده او د هغه له کبله لږ محتاط ګامونه اخلي، پورته کېږي. نو راتلونکي ته پلان څه ده؟ څه به کوئ؟ اول خپلو ملګرو د ازادۍ کوشش کوئ که بیا غواړئ همدغه ولسي ناستې شروع کړئ؟ ځکه اوس خو داسې ښکارېږي چې د کوزو پښتنو خواته حالات په چټکۍ سره د بدلون په حال کې دي. مثلا په بلوچستان کې دا تاسو وینئ بلوچان ډېر په بېساري ډول باندې نظامي بریدونه کوي، جګړې کوي، او پاکستان تقریبا پوځ یې له ډېر لوی ننګونې سره مخامخ کړی ده. څه کوئ اول د خپله تاسو پښتانه هلته څه کوي؟ دا ولسي د تحریک ستاسو په څه لګیا ده یا په څه پلان لرئ؟ څه به کوئ؟ یقینا زموږ لکه څنګه چې دغه تېر 7 کاله پښتون ژغورنې غورځنګ د دې خپل قام، د دې خپل ولس، د خپل وطن خبره په کوم انداز باندې کوله، یعنې هغه د مزاحمت لاره چې موږ څنګه روانه ساتلې وه، همدغه به زموږ تګلاره وي. چپ نه کښېنو، نه خاموشه کېدلی سو. البته د ریاست لخوا د خیبر قومي جرګې وروسته دغه بندیزونه زموږ پر ملګرو، زموږ پر تحریک، زموږ پر تنظیم دا اول ځل نه دی، دا مخکې هم سوي دي، اوس هم دوی وکړل، خو موږ د دې باوجوده هم خاموشه نسو پاتې کېدلی. خو دا چې د جرګې راوروسته لږ داسې خاموشي سوه، هغه ما په اول د سوال کم جواب چې ما درکړو په هغه کې ما د دې وضاحت درته وکړو چې چونکې د دغه جرګې پریکړې دا یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه وې، د ټولو سیاسي ګوندو نمایندګان له موږ سره ول او د ټولو ولسوالیانو نمایندګان، قبایلي مشران، قومي مشران دا له موږ سره راسره ول. نو موږ لږ دوی ته هم انتظار کولو چې داسې نه چې موږ پر خپل مخ باندې یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لارې دا خبره روانه کړو، بیا به دوی سهار اعتراض کوي چې په دې کې خو موږ در سره ګډ وو، البته تاسو یوازې پر خپل سر باندې لګیا یاست. نو دا 3-4 میاشتې موږ لږ دوی ته هم وکتل، خو موږ ته دا معلومه شوله چې دوی دغه کار ته تیار نه دي، یعنی دوی دغه مزاحمت ته تیار نه دي، دوی پر شا سول. نو موږ ته دغه خبره ولاړه ده، دا به برته پښتون ژغورنې غورځنګ یوازې پر خپل سر باندې دا خبره پر مخ باندې وړي. نو موږ دا وخت پر دې شانو باندې غږیږو، زموږ رابطې روانې دي. اوس چونکې د روزې میاشته ده، په روزې میاشته کې تاسو ته معلومه ده چې دلته هغه روټین لږ سره بدل وي، هغه عام روټین نه وي. نو چې څنګه هم دا د روزې میاشته وځي، د اختره وروسته به انشاءالله پښتون ژغورنې غورځنګ خپل یو نوی لایعمل دغه کام ته اجدي او خپل پر دغه نوي لایعمل باندې به خپل کار روانوي. بیا که د هغه مخنیوی دوی په هر انداز کوي، زموږ ملګري نیسي، نور بندیزونه لګوي، خو موږ نه دغه بندیزونه پخوا منلي دي نه اوس منو. موږ به د خپل وطن خبره په هر حال کې کوو چې تر څو دلته امن نه راغلی، تر څو دلته موږ ترهګري نه ختمه کړې، تر څو موږ دلته خپل واک او اختیار نه ګټلی، یا تر څو موږ خپل د شهیدانو هغه انصاف نه غوښتي، یا دغه ټول ورک خلک موږ پیدا کړي نه وي، موږ تر هغو پورې پر قراره نسو کښېنستلی. همدا زموږ لاره ده. اوله ورځ چې موږ د خدای پاک او د خپل قام سره کومه وعده کړې ده او پر هغه باندې به روان یو، زیاته که بیا دوی هر رقم مشکلات جوړوي هغو ته موږ تیار یو، خو خپله لاره نه پرېږدو. پښیمانه نه یې چې دغه نور ګوندونه مو د جرګې ته ور وبلله او دا مو لږ غټه کړله او بالاخره هغوی اوس تاسو وایئ چې بېرته په شا سوي دي درنه، یعنې داسې څه به په ذهن کې راګرځي چې کاشکې مو دوی سره دا جرګه نه ترسره کول یا مو نه ورته راغوښتلی، او که وایئ چې نه سمه پرېکړه وه؟ داسې دی چې تاسو پوهیږئ چې د ډېره وخته څخه دلته د ټول قام، د ټولو ځوانانو، د ټولو پښتنو افغانانو دا یو خواهش و چې کاشکې دغه پښتانه
مشران کاغه سیاسي دي که قومي مشران دي دا ټول یو پر یو پلیټ فارم باندې کښینی او په شریکه باندې د کام د پاره مبارزه وکړي او یقینا دا زموږ یقین ستا کچيري دغه ټول سیاسي ګوندونه دغه د پښتنو ټول مشران سره رايو ځای سي یو بل تلاس ورکي او شپ اخلاص باندې د خپل کام د حقوقو د لپاره مبارزه پیل کړي نو دا دشمن دوبره زورور نه دی خو یوازې موږ ورته ویشل سوي یو چې دوی دونې زورور سوی دي نو موږ هغه کوشش وکړي چې موږ دغه ټول مشران را یو ځای کو او بیا د مشري هم دوی ته ورکو موږ د کارکونانو رقم د ورکرانو رقم ورته کښینو دوی ته دا وایي چې تاسو امر وکړي خو بدبختی به ورته وایو چې دوی پر شاس ول دوی دغه پریکړو سره نه ودرېدل او دا پریکړې زموږ نه وي دا د دوی خپل پریکړې وي چې دوی وکړلې موږ یوازې دوی ته حالات کښېښول چې دغه حالات دي ته مو مشرې ته فیصله وکړه خو دې ته موږ بدبختی ویلی سو خو البته همت ته لاسه نه ورکوو موږ یو کوشش وکړي په کوشش کې تر ډیره د پر موږ کامیاب شو چې دغه ټول مشران موږ یو سټیج ته راوستل تر یو چتر لاندې موږ کښېنول خو چې هغه پریکړې وسولې د پریکړو بعد دوی پر شاس ول اوس نه پوهېږو ما مخکې مو ویل چې دا یو ریاستي پریشر پر دوی باندې یا بله داسې کومه ستونزه وه خو البته پښتون ژغورنې غورځنګ که څه هم یوازې پاتېږي او که دا ریاست هر څومره سختۍ راولي موږ به پر شا کېږو نه موږ به همدغه خپله لاره داسې پر مخ باندې وړو البته ولس هغه به بیا فیصله کوي ولس چې بیا د چا ملګرتیا کوي انشاءالله بریالی کېږي به هغه تاسو وایئ په خپله به بیرته خپله لاره نیسئ او دا زما نظر نه ده خو کېدای شي د یو شمېر خلکو دا نظر چې تاسو په دې 7 کلو کې خورا ډېر مزل وکړو د پښتنو په ویښتیا کې مو کافي رول ولوبو خو ډېر ملګري مو د لاسه مو ورکړل هغه څه مو چې غوښتل په دې 7 کلو کې هغه مو څه ترلاسه نه کړل دا نظر هم کېدای شي یو شمېر پښتانه ولري که په همدغه لاره باندې ځئ فکر کوئ نتیجه به ولري داسې دی چې ډېر ښه سوال تا وکړئ داسې هم نه ده چې په دغو کالو کې موږ بیخي هېڅ هم لاس ته نه دي راوړي موږ ډېر څه لاس ته راوړل په 7 کالو کې اوله خبره دا ده چې دغه کام د تیرو 80 کالو څخه وژل کېدی ځپل کېدی د دغه کام جنازې پورته کېدلې خو د دې کام دشمن نه و معلوم موږ اول لاس ته راوړنه دا وکړله چې دغه کام ته موږ د دې کام دشمن ور په ګوته کوي چې دا د دې ملک دغه کم تاڼي چې ورته وایي دلته د پولیسو تاڼي دي چې دلته به هر واقع کېدله بیا به په دا تاڼه کې پرچې کېږي نو په دې ملک کې به د هرې واقع بعد پرچې کېدله په هغه پرچې کې به نامعلوم افراد لیکل کېدل چې یعنې دا پیښه سوې ده دا د نامعلومو خلکو لخوا سوې ده داسې په لکونو پښتانه ووژل سول زموږ مشران ووژل سول خو د هغوی پرچې چې تاسو راواخلئ د تاڼو ریکارډ راواخلئ په هغه کې نامعلوم لیکلي دي نو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه لاسته راوړنه راوړله چې اوس دا نامعلوم چې دي دا موږ معلوم کړل یعنی دا یو سړی هم نامعلوم نه دی دا ټول د پاکستان استخباراتي ادارې دي هم په دې کې د دوی لاسونه ککړ دي دویمه خبره دا چې دا زموږ کام چې دوی په مختلفو طریقو باندې ویشل یو سره تقسیم کړی وو په دا نږدې وزیرستان کې 20 کاله پښتانه وژل کېدل اپریشن روان وو خو د کوټیو د کراچي د روب د پېښور د نږدې سیمو پښتانه نه ول په خبر د هغو فکر دا ولو چې د ترهګرو خلاف اپریشن روان دی خو اوس چې پښتون ژغورنې غورځنګ راغلی هغه دغه ټول پښتون کام داسې سره وتړي چې اوس چیرې هم د پښتون کام سره ظلم کیږي نو ټول پښتون د هغه سره یو په یووالي کې دریږي او ټول د دوی غږ بدرګه کوي او بله خبره دا ده چې دلته دغه د 80 کالو څخه کمه ویره و کم یو خوف و چې دلته دوی یشري وو دغه پاکستان استخباراتي ادارو چې دلته به هیڅ چا هم حق خبره نسو کولای رښتیا خبره به نسو کولای ولی پر دې باندې دوی بندیز لګولای او دوی بیا خلک پورته کول نو پښتون ژغورنې غورځنګ د خبره په ډاګه کړله ښکاره یې کړله چې نور په کار دا دی چې موږ خپل خولې خلاص کو خپل د دشمن نوم واخلو ټول دنیا ته ورشو او په دې کې یو تر ټولو غټه خبره ده چې د نړیوالې کوم ادارې دي لکه یو ان دی اقوام متحده ده یا داسې نور نړیوال د انساني حقوقو ادارې دي ریاست پاکستان په د 80 کال کې یو منافقت دا هم کړی و چې دلته د غټولې لوبې دوی په خپل کولې خو بهر جهان ته د پښتانه افغان نوم بدنامه کړی و چې دا پښتانه افغانان ترهګر دي دا انسانان وژني نو پښتون ژغورنې غورځنګ یو غټ کمال دا وکي او لاسته راوړنه دا ده چې ټول جهانیان موږ په دې خبر کړل چې موږ پښتانه افغانان ترهګر نه یو نه موږ په خوا ترهګر وسیدلی یو نه اوس ترهګر یو البته ترهګر پاکستان دی د پاکستان فوجي جرنیلان دي خو یوازې
د پښتنو نوم بدنامه کړی دی. نو موږ جهان ته دا باور ورکړي او جهان تقریبا تر ډیره حده پورې دا وخت په دوی خبر دی چې واقعي هم پښتانه محب وطن خلک دي، پښتانه روشن فکر خلک دي، امن دوست خلک دي، ترقی یافته ترقی خوشونکي خلک دي. خو البته ترهګری پالیسیانې ډالري جنگونه دا ټول د پاکستان ریاست منسوبي دي چې دا پر پښتنو باندې تپلي دي. پښتانه د دې ریاست په هغه ډالري جنگو کې د دې پالیسي ښکار شوي دي. خو البته پښتانه چې دي داسې نه دي. نو دا تر اوسه پورې چې دغه په وکاله کې زموږ ملګرو کومې قربانۍ ورکړې په اجتماعي سطح باندې دغه نتایج راغلي دي. خو البته کچيري هم زموږ په تګلاره کې څه بدلون راځي نو امکان دی ولري، ولی چې زموږ مقصد دا دی چې موږ د خپل وطن سره ترهګری ختم کړو، خپل پر وطن امن راولو او خپل پر وسایلو باندې خپل اختیار وګټو. او دلته چې هغه نور ما مخکې خبرې درته وکړې چې د پښتنو څومره مسلې دي، نو د دې مسلو د حل کولو لپاره چې هر لاره موږ ته غوره معلومه سوله موږ هغه لاره انتخابوو. خو البته د خپل وطن واک او اختیار بګټو. یو بل څه ملزه په اضافه کوم هغه دا د چې ډېر شمېر پښتانه دا هم وایي چې هلته په کوز وطن کې چې کوم سیاسي ګوندونه د پښتنو په نامه د هغوی دکانداري یا د هغوی هغه دکانداري مور ختم کړه او اصلي څیره مو ولس ته روښانه کړه. او بل خواله کېدای شي دا وي ستاسو د دې مبارزې چې لویه برخه مو ځوانان تشکیلوي او دوی چې دا کېدای شي اوږد سیاست وکړی شي یا اوږد مزل وکړی شي او د خپل ژوند کې کېدای شي یو څه نتیجه ترلاسه کوي ویني. اوس خو په بلوچستان کې او خیبر پښتونخوا کې حالات داسې ښکارېږي چې نظامي بڼه غوره کوي. مثلا په قبایلي علاقو کې د طالبانو د پاکستاني طالبانو کوم تحریک چې ده د دې فعالیتونه مخ په زیاتېدو باندې دي او په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو بریدونه هغه د بیخي پراخ شوي دي. هغه د په ټرین باندې حمله وکړله او څومره څه باندې 200 پاکستاني سرتیري یرغمل کړي دي. څه درته ښکاري دا ستاسو فعالیتونه ستاسو منډې ترډې اغېزمنې کړي دي، اغېزمنوي که نه دغسې حالاتو ته که ګورئ په قبایلي سیمو کې هغوی فعال دي وسلوال او دې خوا په بلوچستان کې دوی خپل راتلونکی درته په دغه مابین کې څنګه ښکاري د غورځنګ راتلونکی؟ داسې دی چې د غورځنګ خپل یو فکر دی، خپل یو سوچ دی او خپل یو تګلاره ده چې د اول ورځې انتخاب کړی ده. هم هغه سوچ او فکر به وي، هم هغه تګلاره به وي، پر هغه باندې مخ په وړاندې ځو. خو البته چې دغه کم حالات دي چې تا ورته اشاره وکړله یقینا دې ته به موږ په لنډو ټکو دومره ووایو چې دا ټول د دې ریاست د ناقصو نااهلو پالیسیانو نتیجه ده. که چیرې د دې ریاست پالیسیانې درستي ولای نو دا حالات ونه جوړېدی. نو دا چې نن کم حالات جوړ دي د دې ټولو حالاتو ذمہوار چې دي دا د پاکستان هغه کسان دي چې هغه د پاکستان پالیسیانې جوړوي. هغه دغه پریکړې کوي چې مطلب دلته دغه حالات را جوړ سول رامنځته سول. او موږ د حواله ورځې دا خبره واضح کړې ده بایسته پښتون ژغورنې غورځنګ چې موږ دلته د خپل کام د خپل وطن د خپل وسایلو د اختیار لپاره به هم د دې لارې خپل مبارزه کوو او دا مبارزه به همدغسې دوامدار ساتو. لکه دا حالات چې هر رقم راځي، هر رقم حالات جوړیږي، خو موږ به پر شا کېږو نه. زموږ هغه حکمت عملی بداوي، زموږ هغه پالیسی بداوي چې موږ به په هر حالاتو کې خپل کام ته شعور عمر کوو، خپل کام ته به صحیح خبره هم وژدو، په دا حالاتو به خبرو هم چې ترڅو پورې دوی په دغه سیاسي حالاتو په جهاني حالاتو باندې خبر هم وسیږي. یعنی ستاسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مبارزه همدغسې دوامداره د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلویان ملګري مشران اوس مثلا د بلوچستان کې کوم د بلوچ بیلتون پالو لخوا د کوم نظامی عملیاتو شدت پیدا کړی دې ته خوښ دي که اندېښنه لري؟ داسې دی چې اوس دا حالاتو ته د هرې خوا چې انسان وګوري مطلب یو دا حالات دي چې په دې کې د عامو خلکو څومره تاوان کیږي. یعنی دغه کومې لارې چې بندې دي په دې کې زموږ د پښتنو کاروبارونه دي، د پښتنو تګ او راتګ دی، یقینا دا مشکلات خو سره ستا. خو بلې خوا ته که موږ وګورو چې دا د دې ریاست د ظلمو یو نتیجه هم ده چې ته ظلمونه کوې، یعنی خلک دومره تنګوي، دومره مجبوره کوي چې هغه بیا تا ته تر هر څه تېرېږي. نو په کار دا دی چې برته خبر هغه څه ته رسېږي چې دا د دې ریاست پالیسیانې دي.
نو دلته نن که پښتانه تنگ دي یعنی دغه حالات رامنځته شوي دي، دا حالات تقریبا هر سړی ورسره په تکلیف کیږي. خو دا ټول د دې سرچینه چې ده هغه د پاکستان پالیسی میکر دي، یعنی د دوی هغه ادارې دي چې هغه دغه حالات ذمہواره دي چې دغه حالات نن جوړ شوي دي. نو په کار دا دی چې د دوی څخه دا پوښتنه وشي چې دا ستاسو پالیسیانې ولې همیشه داسې دي چې هغه دلته د مظلومو قامو په حق کې نه دي، همیشه د مظلومو قامو د تباہي دپاره تاسو پالیسیانې جوړوئ او بیا دلته جنگ ته لمنې وهئ، بیا د جنگ په نامه باندې د دنیا څخه ډالر اخلي او دا د دوی یو کاروبار دی، دا د دوی یو منصوبه ده. خو البته موږ دا خبره کوو چې څوک هم مظلوم وي، موږ به د ظالم او د مظلوم په جنگ کې د مظلوم ملګرتیا کوو، د ظالم ملګرتیا هیڅ کله نه کوو. کوم وس ودرلودی د ظالم لاس به هم نیسو، مخنیوی به هم کوو، خو که چیرې هغه وس نه ولرو نو کم سے کم د مظلوم ملګرتیا بیا خامخا کوو. تاسو څو ځله په دې خپلو خبرو کې دغلته د ډالري جنګونو ته اشاره وکړله. څه حالات داسې له خیبر پښتونخوا او له بلوچستان او له افغانستان بهر ځینې شنونکي داسې وایي چې بدلونونه په دغه منطقه کې پیښېدونکي دي او پیل یې شوی ده. تاسو ته هم څه څرکونه ښکارېږي د کوم بدلون، د کوم نوي پروګرام، د نوې جګړې، د نوې لوبې څه درته ښکارېږي؟ تاسو عمل ته یاستئ؟ یقینا ګوره دا خو ډېره ښکاره خبره ده چې دا وخت د چاینا او د امریکا ترمنځ کم سیاسي اختلافات دي یا د دوی ترمنځ کم یو جنگ دی چې دوی بیا غواړي چې یو سوړ جنگ وکړي او زموږ پر منطقه باندې وکړي، چې خاص کار په دې کې کلر افغان وطن دی که بر افغان وطن دی. لکه څنګه چې موږ له شاته لاړ شو 40 کاله مخکې چې کوم یو سوړ جنگ وشو زموږ پر وطن باندې، زموږ په مملکت باندې، چې بیا د هغه څومره اثرات ول، څومره تاوانونه ول زموږ پر وطن باندې، چې د هغو څومره اثرات پرې وتل، یعنی څومره نقصانونه وسول. لازمي خبره ده د دې جنگ به هم داسې نقصانات وي، خو په دې حال کې زموږ کام په کار دی چې دې شي ته وکتل سي چې موږ بیا د خام مال په توګه باندې نسو استعمال، لکه څنګه چې تیر ځل استعمال سلو چې خلکو ګټې پکې وکړي. یعنی لازمي خبره ده تیر جنگ چې وسو زموږ پر وطن باندې د دې په نتیجه کې امریکا د دنیا یو نړیوال طاقت جوړ شو، دغه ریاست پاکستان پکې اټومي قوت جوړ شو، عربو پکې ډېرې غټي غټي فائدې واخیستلې، ډېر د امریکا سره تجارتي تړونونه وسول. خو البته موږ پکې څه حاصله کړل؟ زموږ خو ټول وطن ایدره سو، ټول وطن زموږ د کونډو د یتیمانو ډک سو، زموږ وطن د اور په لمبو کې وسوځل. اوس څه درته ښکاري د بلوچ هغه لوبغاړي بدل دي، لوبه بیا هغه ده د بلوچانو په دې وروستیو بریدونو باندې کار دا دی چې زموږ قام په شعوري توګه د دې جاج واخلي، په دې باندې پوه سي چې د دې به زموږ پر وطن باندې کم اثرات وي. نو موږ په کار دا دی چې داسې لاره بیا انتخاب کړو چې په هغه کې زموږ د وطن ګټه وي، زموږ د ولس ګټه وي، دا نه چې زموږ د وطن او زموږ د ولس تباهي وي. لکه د بلوچستانو په دې وروستیو پرمختیاو بحث وکړو، څه درته ښکارېږي؟ د دوی خپل مزاحمت او خپله مبارزه پراخه کړې ده او ډېر د پښتنو په منځ کې هم پراخه هرکلي سره مخامخ شوې ده. دغلته څنګه دي د پښتانه ملتپال ګوندونه؟ ستاسو تحریک په کوم نظر ورته ګوري؟ څه نتیجه ورکوي؟ دوی خو اوس داسې ښکارېږي چې بریدونه یې په بېساري ډول باندې پراخ کړي دي، نه داسې دا وړوکی برید نه و، دا د اورګاډي باندې کوم برید وکړو کسان یرغمل کړل. څه درته ښکاري دوی به څه نتیجه ترلاسه کړي؟ یقینا داسې دی چې اوس د دې بلوچو مزاحمتکارو ډیر لوی تاریخ دی، د 1948 څخه دوی په دغه مزاحمت کې را روان دي. د دوی مسله چې ده که هغه چیرې ریاست ورته سنجیده سوی ولی، یعنی دا ریاست په صحیح معنو باندې دلته د اولس په خوښه باندې خلک راغلي ولی، سنجیده سیاسیان راغلي ولی، د دوی خبره اورېدلې ولی، دا یو سیاسي خبره وله، د سیاست د لارې دا حل کېدلی شوه. خو البته ریاست پاکستان همیشه یوه پالیسي خپله کړې ده چې دوی همیشه د خپل وطن د حقوقو د وسایلو دپاره چې کم اوازونه پورته کیږي دوی هغه په زور باندې په جبر باندې دباوي. نو دا د دوی دغه عمل نتیجه ده چې نن هغه تر هر څه ورته تیر دي، هغه د خپل وطن د خپل
خاورې د خپل وسایل د پاره لازمی خبره ده، هغه تر دې حد پورې رسیدلی دي چې نن د هغو مخنیوي د دوی د پاره هم ګران شوی دی، دوی یې نسی راګرځولی. نو موږ خو دې ته په دې نظر ګورو چې نن هم په کار دا دی چې دا ریاست نن هم د سړیتوب څخه کار واخلي، نن هم دوی خپل عقل استعمال کی. دا یو سیاسي مسله ده، د سیاست د لارې د سیاسي خبرو د لارې دغه مسله حل کېدلی شي. هغوی خو اوس خبره ډېره مخته بولې ده، ازادي غواړي. وړه مورز د پر 2 ورځې وړاندې د دې ملک تیر وزیر اعلی چې وو مالک بلوچ، هغه د بلوچ سیمو سره تعلق لري، دا هغه یو بیان دا وو، هغه دا خبره کوله چې زه کوم وخت وزیر اعلی وم نو ما دا خبره کړې وله د بلوچ مشرانو سره یا دا کم خلک چې دا وخت جنگیږي د دوی د مشرتابه سره ما دا خبره کړې وه، هغه دې ته تیار ول چې د خبرو د لارې دا مجلس یا دغه موضوع حل کی. خو البته د پاکستان واکداران دې ته نه ول تیار. نو ګوره دلته خبره برته د پنجاب د خواره خرابسي، د اسلام آباد د خواره خرابسي، دا د مالک بلوچ بیان دی 2 ورځې مخکې ور کړی دی. نو دا د دوی د خوا د خبره را خرابه سوې ده. نو البته برته زموږ هغه خبره ده چې موږ د دوی دغه پالیسیانو غندنه کوو چې همیشه دوی یو کس دې ته مجبوره کی چې د پارسی یو متل دی چې تنگ آمد په جنگ آمد. نو چې ته یو انسان دومره تنگ کې چې دغه سر بل لار نه وي، هغه بیا خامخا جنگ ته مجبوره کیږي، بیا کې په جنگ کې خپل ځان قرباني کولو کې ته وژلې، نو دغه سر خو بل لار استنه. او البته نن هم په کار دادی چې د خبرو د لارې دغه خبره حل او د بلوچستانو د بلوچ مبارزینو روابط دغلته پښتنو سره څنګه دي؟ دغوی ته خو به څه مشکل نه جوړي؟ دلته مثلا څو وارې په دې لاره باندې دوی چې چک پوینټونه اچولي وو، پنجابیان راکوز کړي دي، وژلي دي، بریدونه یې هغوی په هغه باندې کړي دي، په خصوصا پوځیانو نظامیانو سره ډېر زیات دي. پښتنو سره روابط څنګه دي؟ که هغوی ته خو به څه مشکل نه جوړوي بغیر له دې چې د لاره عمومي بندیږي او یا څه مشکل پې پېښېږي؟ مخصوص پښتون قوم ته خو څه مشکل نشته. نه داسې دی چې مطلب د پښتنو او د بلوچستانو څه داسې مشکل نشته، نه مخکې وو نه اوس ته. که تیر ځل هم داسې د پښتنو او د بلوچستانو ترمنځ څه داسې مشکل راغلی وي، هغه هم زه دا فکر کوم چې هغه د ځینو خلکو سیاسي ګټې به ولې چې هغه به د دې څخه خپل د سیاست دپاره ګټې اخیستلې، داسې دې ته کې یو څه د دې شي هوا ورکړې وي، هغه جلا خبره ده. خو البته د بلوچ خپل وطن معلوم دی، خپل ساحل او وسایل دي، د پښتانه خپل وطن معلوم دی، خپل ساحل او وسایل دي. البته ځینې داسې سیمې شته چې هلته پښتانه او بلوچستان ګډ ژوند کوي، خو په هغه کې هم تر اوسه پورې موږ دا څه نه دي لیدلي چې د دوی ترمنځ څه مشکلات رامنځته شوي دي. نو د پښتانه او د بلوچ ترمنځ نه په تاریخ کې څه داسې مشکلات راغلي دي، نه پر مخ باندې راتللی سي. نو دا پښتانه هم مظلومه دي، بلوچستان هم مظلومه دي، او بیا چې هغه چا مظلومه ساتلی دي هغه کس هغه هم سره شریک دي. یعنی د پنجاب خبره به موږ وکړو چې دا د پنجاب د حکمرانانو پالیسیانې دي چې د بلوچ حقوق یې هم خوړلي دي، د پښتانه حقوق یې هم خوړلي دي، او دغه مظلومه ساتلي دي، محکومه یې ساتلي دي. بلکې زموږ کوشش دا دی چې موږ دغه ټولو مظلومو قامو سره کښینو او په شریکه دغه ټول مظلومه قامونه یو بل ته لاس ورکړي، په شریکه د خپلو حقوقو دپاره مبارزه وکړي. وروستۍ پوښتنه د پاکستان په پارلمان کې د وروستۍ 2-3 ورځې ډېر تاوده بحثونه او توندې نیوکې پر حکومت او پوځ باندې کیږي. مثلا مولانا فضل الرحمن دا خبر وکړه چې که حالات همدغسې روانې کیدی شي پاکستان وپاشل سي، ټوټه سي. د څو نور وکیلانو هم دغسې توندې نیوکې کړې وي. شیر افضل مروت مثلا جدي وینا کړې وه هلته. تاسې چې دغسې ویناوې ورته ګورئ او خپله هم هلته یاستئ، د پاکستان راتلونکی څه رقم درته ښکاري؟ یقینا دا خبره ده چې دغه په کم طرز باندې دغه ریاست د تیرو 80 کالو څخه دوی را چلولی دی، او تر نن ورځې پورې چې کم دغه د دوی یو سوچ دی، فکر دی، که چیرې دوی د سړیتوبه څخه نن هم کار وانخلي، حق ته په حق نه ووایي، مظلوم ته د هغه حق ورنه کي، نو د دې پایله به ماته ښه نه ښکاري. لازمي خبره ده چې پاکستان دا وخت هم د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، او که نن هم صحیح فیصلې ونه کي، نو لہذا خبره واضح ده چې مطلب د ډیرو سختو مشکلاتو سره به مخامخ سي. یعنی دا وخت بلوچ دی هغه ولاړ دی، یعنی ټول بلوچ قوم په یو شکل یا په بل شکل هغه ټول د دې حمایت ورسره دی، هغه ایزي بلوچ د یو قوم په صفت دغه خپلې هلې ځلې روانې کړي دي. نو البته د پاکستان که دغه طرز وي لکه دغه کوم چې اوس طرز دی یا تیر تاریخ کې اوسېدلی دی،
دا به د پاکستان د پاره صحیح نه وي، دا مطلب د دوی د پاره ډېر خطرناک وي. او یو بل ورسې پوښتنه معذرت غواړم، که پښتون له بلوچ سره مقایسه کوئ هغوی کې اتحاد ډېر زیات ټینګ ښکارېږي د قوم په صفت باندې په بلوچانو کې، په پښتنو کې هغومره نه ده، ویشلې ده. دلایل هم کیدای شي معلوم وي ځکه پښتانه د پاکستان په حکومت کې ډېر زیات داخل دي، سیاسي مبارزه یې تر هغو لویه ده، نفوس یې ډېر زیات ده. که تاسو سره مقایسه کوئ څه ډول درته برېښي یا د دواړو راتلونکی څنګه وینئ په پاکستان کې؟ یقینا داسې دی چې بلوچ که د یو قوم په معنا موږ ورته وګورو، بلوچ یو قوم جوړ شوی دی، خو بدبختانه زموږ پښتانه لا تر اوسه پورې یو قوم نه دی جوړ شوي. خو کوشش زموږ دا دی، زموږ هغه خواهش هم دا دی چې موږ پر ټول پښتون قام باندې دا غږ کوو چې تاسو د هر فکر یاست، د هر ګوند سره ستاسو تعلق وي، د هر تنظیم سره ستاسو تعلق وي، د هرې شعبې سره ستاسو تعلق وي، خو که خبره د وطن راځي، خبره د پښتونولۍ د افغانیت راځي، په کار دا دی چې تاسو تر هر رقم ګوندیز اختلافات، تر هر رقم تنظیمي اختلافاتو بالاتره د پښتون افغان ملت دپاره ودرېږئ، د هغه دپاره خپل مبارزه وکړو، دا به بهتره وي. نو نن هم موږ پر ټولو پښتنو باندې دا غږ کوو چې تاسو که د هر طبقې سره تعلق لرئ، خو یو وار راسئ، یو بل ته لاس ورکړو، وطن وګټو، پر دې وطن خپل واک او اختیار وګټو. د هغه وروسته بیا به هر سړي خپله مرضي ده چې هغه د کم تنظیم ملګری جوړیږي، د کم ګوند ملګری جوړیږي. خو که چیرې وطن د لاسه وتلی وي، وطن غلام وي، په وطن کې بدامني وي، ترهګري وي، نو بیا دلته یوه مبارزه هم، یوه طبقه هم پر مخ باندې د سیالۍ ژوند نشي کولی. نو موږ هم کوشش دا کوو چې په کار دا دی چې یو قوم جوړ شو، خو بدبختانه تر اوسه پورې لا موږ په یو قوم جوړولو کې ناکام یو. ډېر زیاته مننه نور باچا صاحب. په همدې هیله چې هلته هم پښتانه د بلوچانو په څېر د متحد شي او یو دریځ غوره کړي د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې، د خپلو تاریخي ګټو په خاطر باندې. ستاسو له وخت او مرکې ډېر زیات تشکر. ډېره مننه. اوس هم انټرنیټي لږ ستونزې ولې، خو که چیرې بیا هم څه مشکل وي، بیا به په روانو وختو کې بل وخت زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې تاسو غږ کوئ. انشاءالله که شپه یې که ورځ یې زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.